امریکې نیولې له امریکې نیولې تر چینه نیولې تر عربو هر څوک چې موږ افغانانو ته خیرات راکوي ځان ته دې ورکړي. موږ خیرات خواره نه یو، د هیچ چا خیرات نه غواړو، له هیچ چا یې نه غواړو. موږ ته الله پاک ډېر غني وطن راکړی دی او زموږ پلرونو لیکونو د سر په قربانۍ د لکونو انسانانو د معلومو او نامعلومو شهیدانو په قرباني ساتلی دی. عزیزانو خبره دا ده، فارسي کې یو شعر زه نه یم خبر شاعر څوک دی، ادیبان به خفه کېږي نه، زه فارسي هم کې وایم، ما ته ګوډه بل څه هم وایم، معافي غواړم. وای حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر، خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر. یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنان خوشتر. خبره دا ده چې یوسف علیه السلام په دې شعر کې وای د وطن مینه د بل د وطن تر سنبلان ازغې د بل د وطن تر سنبلان زړه ته شي سي. یوسف علیه السلام چې په خپل پیغمبر پلار پیغمبر په مصر کې بادشاہ او په بادشاہي کې دا ویل چې یار در دې بادشاہي که زه د خپل کلي کنعان ملنګ وای ډېر به خوشحاله وم. نو چې یوسف علیه السلام پر خپل کنعان باندې پر پیغمبرۍ سربیره بادشاهي د کنعان پر ملنګي ښه بولي، بیا هر هغه افغان چې د افغانستان په استقلال نه خفه کېږي هغه افغان نه دی. هر افغان، افغانستان زموږ خاوره ده، زموږ مینه ده، د دې استقبال ساتل غواړي. موږ له هېچا سره بدي نه کوو، د هېڅ مذهب سره نفرت نه لرو. په دې وطن کې عزیزانو موږ داسې نه یو لکه خلک چې وایي واشان دي، سړي وژني، پلانا کوي. داسې نه ده، داسې نه ده. تاریخ دا نه وایي. 600 کاله مخکې 200 کاله مخکې نن چې په موږ پورې خلک خاندي. عزیزانو سوال دا دی، دغه پښتانه دغه افغان په هند کې باچي جوړه کړه، دغه چخشران د غرو محمد غوري لاړې په هند کې باچي جوړه کړه 350 کاله تر اخري باچا پورې چې د بابر سره شکست وخوړ په پانیپت کې ابراهیم لودي 350 کاله دورې کشنه افغان په کروڑونو عربونو هندوانو هند باندې باچي کوله. فرقه پرست سړی دا باچي نشي کولای، دهشتګرد سړی دا باچي نشي کولای. زموږ پلرونو نیکونو په سلګونو کلونو پخوا باچاهۍ جوړې کړې دي. موږ مهذب خلک اوسېدلي یو، نن هم په دې مهذبه دنیا کې موږ غواړو چې د جهان د قومونو په څنګ کې د ډېر متمدن ملت په حیثیت ودرېږو. سوال دا دی مهرباني وکړئ عزیزانو، خواست کوم که یوه خبره ما د پښتو د افغانیت خلاف وکړه، د اسلام خلاف مې وکړه، د تاریخ خلاف مې وکړه، عزیزانو په دې کې هر سړی حق لري راپاڅي او ما ته وایي شرمېږې نه دا خبره مه کوه. او که تاریخ خبره زه کوم عزیزانو بیا به خلک نه خفه کېږي. نن 21 قرن دی، 21 صدۍ ده، دلته پوهان خلک ناست دي. په دې قرن کې عزیزانو جهان فیصله کړې ده چې د ځنګله لیوان به په حساب وژل کېږي، د ځنګله یژان به په حساب مري، زرکې به په حساب مري، کرک به په حساب مري، یلی به په حساب مري، خصمانان ماران مزران به په حساب مري. بیا ولې زموږ د سرونو حساب نه کېږي؟ ولې زموږ سرونه پرې کېږي؟ موږ د جهان د وحوشو حیوانانو حیثیت نه لرو، موږ د زرکو حیثیت نه لرو، موږ د کرکانو د یلیو حیثیت نه لرو. زموږ سرونه پرې کېږي او خلکو خبره را روانه کړې ده چې دا افغان دی. هیله یې دا ده، هیله یې دا ده چې دوی افغان خوړای سي، هیله یې دا ده چې دوی افغان مستعمره کولی سي. زه پوښلې خبرې په دې کوم چې لږ حیا پکار. ورونو خبره دا ده او شاعر وایي ټیټ مې مه ګړه غورځنګ را باندې مه که، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. ما به ټیټ نه بولئ، افغان به ټیټ نه بولئ.